په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي لپاره یوه نوې بڼه د کابل لپاره یو بل نوې سهار او د دې وطن د بیدارۍ لپاره د مطالعې د ډېرېدو لپاره د کتاب د لوست لپاره او دغه راز له دې برخې غني کېدا لپاره یوه ډېره رنګینه او ښکلې ورځ خوشبختانه چې اکسوس کتاب پلورنځي او خپرندویه ټولنې د خپل 12 کلن مزل د لمانځنې په پار باندې له یوه داسې ځایه پیل وکړ چې په ټول افغانستان کې ممکن ساری ونه لیدل شي او دا لومړی ځل دی چې په دومره سټنډرډ معیار باندې په دومره ښکلي ډیزاین باندې د دومره ډېرو ښو امکاناتو سره او د سلهاو هزارو کتابونو د چاپ سره دوی په داسې یو میدان کې لاس په نامه ولاړ دي د وطن لپاره چې هغه په خبرو ارزي، هغه په ستاینې ارزي او هغه په ډالیو باندې ارزي. او خوشبختي بیا دا وه چې نن په ډېره لویه کچه باندې خلکو له اکسوس کتاب پلورنځي او خپرندویه ټولنې نه لیدنه وکړه. هغلته یې د خپلې خوښې کتابونه ولټول، هغوی ته یې ډاډ ورکړل، ماشومان یې وروستل او زموږ یوه برخه خویندې دغلته تللې وي او د کتاب د لوست لپاره د دوی سره د ملاتړ لپاره یې هغلته خپله مینه یې اظهار کړې وه. اکسوس خپرندویه ټولنه او مسؤلین وایي چې دوی په دغه 12 کلن مزل کې سلګونه زره کتابونه چاپ کړي دي. دغه راز تازه اقدام کې دوی غواړي چې همدلته په خپرندویه ټولنه کې د کوم اپلیکیشن چې دوی لرلی دی چې هلته څوک ثبت نام وکړي بیا کولی شي فری وای فای هم ترلاسه کړي. دغه راز دلته به یوه د چای لپاره یا د قهوې لپاره یا د کافي لپاره یو ښکلی او رومانټیک ځای هم جوړ کړي چې د مطالعې پر وخت ونه استفاده وشي. دغه راز د نورو امکاناتو خبره یې هم کړې ده او ویلي دي چې موږ په دې برخه کې لا ډېر خدمت ته تیار یو. زموږ ستاسې ملاتړ دا دی چې خپرندویه ټولنې هغوی ملاتړ وکړو، هغه کوم کتابونه دوی چاپ کوي موږ هغه واخلو، کتاب مطالعه کړو. بدبختانه که ووایم چې تېرو ورځو کې مې کمپوسټ ولوسته، اوس مې فکر صحیح نه دی چې افغانستان د مطالعې او د خلکو د مطالعې له درکه یعنې په نړۍ کې ډېر زیات وروسته پاتې هېواد و چې هغلته یې کتاب په ډېره کمه فیصدۍ باندې خلک لولي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې تل کتاب ولولئ. که په سفر یاستئ، دغه راز په کور کې که د نورې ورځنۍ چارې کوئ باید یو وخت کتاب ته ورکوئ. دغه راز په دفتر کې یاستئ نو که سلیکټ ټایم لرئ کتاب ولولئ. هره ورځ چې تاسې د نیم ساعت لپاره کتاب ولولئ او کتاب واخلئ نو زه فکر کوم چې دا به زموږ ټولنه لا ډېره شعوري کړي او په ډېرو برخو کې به موږ سره مرسته ترسره کړي. دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه، لای تابلو لای انځور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه. د کونړ سروان اختر اور کې سوځي، د کونړ سروان اختر اور کې سوځي، بادلم بې خوی لاهور ته یوسه، ای بادلم بې خوی لاهور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه. سمندر خویا شفطرات پالا، سمندر خویا شفطرات پالا، ساحلا مړ میں خپل مور ته یوسه، اے ساحل مړ خو مې مور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه، دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسه.
خپل خلبا خلدر پټ کړما په خپل خلبا خلدر پټ کړما زت خبره شرو شور ته یوسا عزت خبره شرو شور ته یوسا دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسا دا هر منظر اے د وطن مور بل خوشحال زیږوي د وطن مور بل خوشحال زیږوي او رنګ ستوره رتمبور ته یوسا او رنګ ستوره رتمبور ته یوسا دا هر منظر سترګو کې کور ته یوسا دا هر منظر